سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات. زموږ د یو کس سره شل او زر اختلافات کېدای شي، خو بعضې خبرې موږ له پکار دي. بعضې معاملات داسې وي چې په هغې باندې لکه موږ له په هر صورت باندې یقین کول پکار دي، ځکه یو سړی خو دروغ نشي ویلی، د ځانه خبرې نشي کولی. ولې به سړی خپل یو آخرت خرابوي؟ زموږ بدنصیبي دا ده چې موږ غوندې ځان ته دا سیکولر ملګري چې او لیبرل او دا خلک او اقلیت پسند چې ځان ته وایي، ریشنلیسټ چې ځان ته وایي، په مادې یقین دی. د دغه خلکو یو بدبختي دا ده چې که د یوناني دور نه راواله د اوسه پورې چې کوم فیلاسوفرز تیر شوي دي، نو که ما لیدلي دي او که نه دي، نو یقین پې کومه. خو که بل طرف ته یو روغ او نیک سړی خبره کوي، داسې یو خبره چې هغه آوټ اف کنټکسټ مونږ ته لګي، حالانکې دغه صاحبان علم و فضل دي، دغه صاحبان کشف و کمال دي. دا خبره به هغه چې کړي د ځانه به یو کس خبره ولې کوي، لکه زه یم، زه د ځانه یو خبره ولې وکړم، زه ولې دروغ ویم په چا باندې، په بایډن باندې، په بل باندې، او په بل باندې بهتان ترازي وکړم. او په دې میتالوجي دا یو ځان له علم دی، په دې باندې ما او تا غوندې عاجز کس چې هغه په ماده یقین کوي، هغه په فزیکس یقین کوي، دا د میټا فزیکس او د میتالوجي دا باقاعده ځان له علم، د میتالوجي بیا د فلسفي مور ده، او فلسفي د ټولو علومو مور ده. یو سړی ما ته د ارسطو، د سقراط او د بوقراط خبرې کوي، زه پې یقین کوم، زه دې دلیل او ثبوت نه غواړم، زه یم زه ټیک ته دا ستا خبره په ګل بدله. یو سړی ما ته وایي ځمکه تاویږي، اسمان نور په ځای ولاړ دی او ځمکه تاویږي، خو زه پې یقین کوم، زه دې دلیل نه غواړم. بیا زه د یو اهل علم نه چې هغه یعنې په کار ده، هغه قسم هم خوري په هغه کې چې یاره ما دا خوب لیدلی یا څه یا څه. د دې نه مخکې تبلیغ یو مشر دی، خدای دې لري، ښه سړی دی، نیک سړی دی، هغه توره توره ګیری ډېرې ښې خبرې کوي، کیسټ یې به مې اوسه په هغه باندې راځي. هغه وایي چې ما قید اعظم خوب کې لیدلی. دا ټولې خبرې مطلب دا دی چې هر چیز نه ملنډه چې موږ جوړو، هر چیز چې موږ مذاق جوړو، او هر چیز د عقل په کسوټۍ باندې موږ تلو، نو دا موږ زیاتی کوو. پکار ده چې موږ او بیا درته وایم په دې باندې صرف صاحبان عقیدت، صاحبان علم، کشف و کمال، دا تاسو که زموږ د بزرګانو د قیسې وګورئ، د دې نه به هم ډېر ناویات واورئ. خو هغې وجه دا ده چې دغه خلک رسېدلی دی. موږ خو په دې خبرو نه رسو، موږ خو ډېر عاجز او ګناهګار او حقیر فقیر قسم خلک یي. موږ څوک یو چې د دې نه دا دلیل نه غواړو. اخر زه کله کله په دې خفه شم، او زما دا ځینې ملګري چې لګیا دي مذاق وړوئ، د هرې خبرې مذاق مه وړوئ، هره خبره په خپلو تلو باندې مه تلئ. دغه د اوچتې سطحې خبرې دي، دغه د سلوک منازل دي، دغه داسې خبرې دي چې هغه زما استاد د دنیاوي ذهن هلته نه رسي. او بیا تاسو او په خپله باندې تاسو کاونټر ارګومنټ یا ریورس ارګومنټ په ځان کوئ. تاسو وایئ چې بایډن افغانستان ته نه دی راغلی، او بل طرف ته دقه دا میټریلیسټ خلک او دا لیبرل او دا سیکولر او دا عقلیت پسند چې ځان ته وایي، ریشنلیسټ ځان ته وایي. تاسو وایئ چې امریکا سوپر پاور دی او $1 ټریلیون چې کوم دی سی آی ای او د دې ایجنسو بجټ دی، نو چې دومره بجټ یې دی، او بیا دا نه مني چې هغه خفیه طور یو ځل راغلی افغانستان ته یا دلته څه معاملات، نو تاسو په خپله باندې یعنې په خپل ځان باندې ګول کوئ، په خپل ټیم باندې ګول کوئ. نو زما د مینا مطلب دا دی چې بهرحال دا مسلې شته، دا د اوچتې او د غټ ذهن خبرې دي، او د دې تعلق انتهایي ان ډپت نالج سره دی، روحانیت سره دی. نو ولې موږ داسې ځان یا ګناهګار کوښتې مکه؟ موږ له په پټو سترګو باندې یقین پکار دی، کلک یقین پکار دی. موږ ایمانونه به کمزور دي، لنډه به زه دا ووایم، خو بهرحال زه د دغې خبرو ملګری نه یم، او دغو سره په دغه کې دا پاڼه نه اړم، دا دوی چې کومه قصه کوي دا بد کوي. د چا داسې مطلب دا کېدی شي اوس هغه دروغ ولې وایي. اخري خبره بیا دا ده، او د کار خبره هم دا ده چې یو سړی دروغ ولې وایي، د ځانه ولې واهیات وایي، او موږ له یقین کول پکار دی. ستاسو د ټولو کور ودان.